دې میاشت کې شپږ روزې نیول دا هم سنت دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام. لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال عليه الصلاۃ والسلام. د مسلم شریف حدیث مبارک ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د رمضان المبارک روزې ونیوي او بیا پسې د شوال په میاشت کې شپږ روزې نورې ونیوي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا داسې شو چې دی انسان ټول عمر روزې ونیوي. یو روایت کې راځي لکه پوره کال روزې ونیوي، پوره کال روزې ونیوي. علماء لیکلي دا څنګه؟ نو الله تبارک وتعالی د یو عمل د نیک عمل کم از کم بدله چې ورکوي نو په الله ورکوي. تا یو نیک عمل کو په کار خدای چې تا یو نیک میلو شي کنه، لیکن الله تبارک وتعالی د یو نیک عمل بدلی په څو سره ورکوي؟ په الله سره. یو نیک عمل دیو کو الله تبارک وتعالی یو نیک نه درکوي، یو په الله سي درکوي کم از کم. او بیا چې څومره اخلاص زیاتیږي نو دومره نیکی سی واقعي حتی د دې پورې چې وو سو ته ورسي. نیکی دی یو کړه الله تبارک وتعالی بدله په څو درکوي؟ په وسو باندې، هغه په اخلاص باندې دا. خو کم از کم الله تبارک وتعالی د یو نیک عمل بدله چې ورکوي نو په لاس باندې ورکوي. چې کله تا یو میاشت روزې ونیوي ګویا چې تا لس میاشتې روزې ونیوي، لس میاشتې روزې ونیوي، ګویا چې لس میاشتې روزې ونیوي، بیا دې شپږ روزې ونیوي نو دې شوي چې دوه میاشتې روزې دي دا شو. نو لس میاشتې د رمضان مبارک د روزو ثواب او شپږ دې پسې دا ونیوي نو د دوه میاشتو د دې ثواب نو ټول څو میاشتې شوي؟ 12 میاشتې. نو ګویا چې تا 12 میاشتې مسلسل روزې ونیوي. دغه حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د شوال شپږ روزې ونیوي الله تبارک وتعالی دله دومره ثواب ورکوي ګویا چې د انسان ټول کال مسلسل روزې ونیوي، مسلسل روزې ونیوي. نو دویم سنت طریقه په میاشت د شوال کې دا ده چې د شوال شپږ روزې ونیسي. اصل نفلی روزې نیول سدي پکار دي، ډیر زیات ثواب لري. حدیث مبارک راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چې یو روزه د الله د رضا لپاره ونیوه، چې یو روزه نفلی روزه د الله د رضا لپاره ونیوله، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی د دو او د جهنم په منځ کې یو خندق جوړ کړي او د هغه خندق پلنواله دومره دی لکه ځمکه او تر اسمان ترمن چې څومره فاصله ده. یو روزه د الله د رضا لپاره ونیوه، یو روزه ستا او د جهنم په منځ کې الله دومره لري واله راوستو، څومره لري واله چې د ځمکه او تر اسمان ترمنځ دی، دومره دی الله د اور د جهنم نه سکی لري کوي. یو روزه چې دیونیوا. بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کله چې تا یو روزه ونیو کنه الله تبارک وتعالى ستا او د جهنم په منځ کې دومره لري واله راوستو د کارغه بچي چې د خپل جال نه والوزي او د زی الزي د خوراک او سکاک د پاره نه کې مسلسل دې سکی سفر کې روان کوي او د کارغه د بچي خپل بوډاوالي ته اورسي او مړ شي او راتاو شي څومره فاصله چې د والي د دومره ستا او د جهنم په منځ کې الله لري واله راوستو. په مرغو کې د ټول زیات عمر د کوم مرغه دی؟ د کارغه دی. حتی د دې پورې چې الله زر کاله عمر کوي، زر کاله عمر ته الله ورکوي. نو د کارغه بچی دی او په مرغو کې د ټول زیات عمر د دی او د خپل جال نه پاسې دو مسلسل روان دی، الوزي روان دی حتی د دې پورې چې په دې اوا کې د بوډا شو مړ شو راتاو شو څومره مزل چې نکړو دومره ستا او د جهنم په منځ کې الله لري واله راوستو په یوې نفلي روزې سره، په یوې نفلي روزې سره دومره زیات ثواب لري. الله په دربار کې کمې نشته، الله په دربار کې کمې نشته. انسان ناشکر دی چې کله دا کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله ته الله د جنت مستحق وګرځولې. هغه زماستا بدبختی ده چې مونږ ګناه کو په زور جهنم ته وردانګو. الله جهنم د مسلمان د پاره نه پیدا کړي. الله تبارک وتعالى فرمایي اعدت للکافرین، دا تیار کړی شوی د کافر د پاره. خدا مسلمان بدبخت دی ته په ګناه سره په خپل وردانګي دی ګناه کوي. الله فرمایي ما خدای ته کلمه نصیب کړی ده، پتا مې احسان کړی دی. اوس نیک اعمال وکړي چې جنت ته لاړ شي، دا جهنم ما تعالی نه تیار کړی، خو دې په بدو اعمالو باندې په خپل دي جهنم ته وردانګي. الله نو نفلي روزې نیول ډیر زیات ثواب لري.